ډېر بختور دی چې د یار تر کلیزینا مدینه کور دی د جانان جانان خدای مې دې درغواړم کور دی د جانان جانان خدای مې دې درغواړم ډېر بختور دی چې د یار تر کلیزینا مدینه کور دی د جانان جانان خدای مې دې درغواړم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي صحابه او صحابیات. قدرمنو اوریدونکو، حضرت انس بن مرصد غنوي رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکړی دی. په کمې دندې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ګمارلی و، کله چې هغه دنده په صحیح توګه سرته رسوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعدها. کله نن ورځې وروسته هم عمل ونه کړې ستا لپاره جنت واجب دی، الله به تا جنت ته بیایي. امام ابو داود رحمه الله له سهل بن حنزله رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل کوي چې سهل بن حنزله رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ د حنین د جګړې په ورځ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان وو، تر دې چې لمر پرېوت او د ماښام د لمانځه وخت شو. نو په همدې وخت کې یو پر اس سپور کس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او محمد رسول الله ته یې ویلې ای د الله رسوله، زه ستاسې مخې ته روان وم تر دې چې فلانکي غره ته ورسېدم، هلته مې ولیدل چې د هوازن قبیلې خلک له خپل ټول مال، ښځو او ماشومانو سره د حنین ډګر ته راغلي دي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل او وی فرمایل سبا ته به انشاء الله دا ټول مال موږ ته د غنیمت په توګه لاسته راشي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نن شپه به څوک زموږ پیرو وکړي. نو دغه مبارک صحابي پاڅېده او وی ویل زه به پیرو وکړم ای د الله رسوله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل پر خپل اس سپور شه. هغه پر اس باندې سپور شه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی. رسول الله ورته وفرمایل د هغې غونډۍ په لور ولاړ شه، په پورته ځای کې ودرېږه او هلته باید د شپې تیاره تا دوکه نه کړي، یعنې ته مه ویده کېږه تر سبا پورې ویښ پاتې شه. حنزله رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې موږ د سهار لمانځه ته پورته شو او 2 رکعته سنت لمونځ مو ادا که نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تاسې ته د پیردار څه درک شته؟ هغه کس چې ما په پیرې باندې ګمارلی و د هغه څه معلومات تاسو لرئ؟ حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ ورته وویلې نه. په همدې وخت کې د لمانځه لپاره اقامت وویل شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جمع راکړه. دا وخت به یې د هغه کنډو په لور بیارل
کله چې لمونځ پوره شو او سلام وګرځېده نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خوشحاله شئ پیردار مو ستاسو خواته را روان دی. حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ چې د ونو په لور وکتل نو هغه په رښتیا هم را روان و. کله چې راغی نو سلام یې وکه او بیا یې ویلې ای د الله رسوله ما ستاسې له حکم سره سم بیګا ټوله شپه د هغې غونډۍ پر څوکه تیره کړه خو هیڅوک په نظر رانغی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل هل نزلت اللیله؟ قال لا الا مصلیا او قاضیا حاجه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. رسول الله ترې پوښتنه کوي آیا د شپې پر مهال له خپلې سپرلۍ کوز شوی؟ هغه مبارک صحابي ورته وایي نه مګر د لمانځه او خپل حاجت لپاره کوز شوی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل پر تا جنت واجب شو که تر دې وروسته عمل هم ونه کړې څه پروا نه لري الله رب العزت به تا جنت ته داخلوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې مبارک صحابي ته د جنت زیری ورکوي د څه لپاره؟ د دې لپاره چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم پابندي وکړه او بل دا چې هغه د الله رب العزت د رضا لپاره او د اعلای کلمت الله لپاره هغه شپې ویده شوی نه دی. نو تاسو ته هم وایم درنو اوریدونکو خویندو او ورونو که موږ او تاسو د الله رب العزت په اوامرو باندې عمل وکړو که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړو هغه دین چې موږ ته الله او د الله رسول راښودلی دی هغه باندې عمل وکړو زه په دې متیقن یم چې الله رب العزت به موږ او تاسو هم جنت ته بیایي. خو په تاسف سره باید ووایم چې نن ورځ زموږ عملونه ډیر نیمګړي دي. د الله نه ځان لپاره او تاسو لپاره د ښایسته عملونو توفیق غواړم. همدارنګه زما پیغام مجاهدینو ورونو ته هم دا دی چې کله تاسو خپل ځان خپل مال او خپل کورنۍ د الله رب العزت په لاره کې فدا کړې ده نو زړه کې اخلاص ته ځای ورکړئ زړه کې صداقت ته ځای ورکړئ. یوازینی هدف دې د ستاسو د الله رب العزت رضا وي یوازینی موخه دې د ستاسو د کفر او د شرک ټکول وي او اعلای کلمت الله وي. انشاء الله لکه څنګه چې هغو ته محمد رسول الله د جنت زیری ورکړی داسې به تاسو هم جنت ته ځئ. او که خدای مکړه په زړونو کې نورې خبرې پرتې وي اخلاص نه وي صداقت نه وي د الله رضا نه وي نو بیا الله رب العزت ته جواب ورکول ډېر سخت دي. الله رب العزت دې زموږ ټول عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو حضرت ابو سعد رضی الله تعالی عنه یو هم د هغو مبارکو اصحابو له جملې څخه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د شهادت دعا کړې وه ځکه هغه د جنت حریص و. هغه غوښتل چې جنت ته لاړ شي نو راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله ما ته د شهادت دعا وکړه. نو رسول الله د شهادت دعا ورته کوي او د احد په جګړه کې په شهادت رسیږي او د احد شهیدان په ټول جنتیان دي. حضرت ابو سعد خثیمه رضی الله تعالی عنه فرمایي زوی مې په بدر کې شهید شو ما هم غوښتل چې د بدر په جګړه کې برخه واخلم نو ما او زوی مې سره پچه او خسنه واچوله چې د چا نوم وځي هغه به بدر ته ځي محمد رسول الله سره. نو حضرت ابو سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه خسنه او پچه چې موږ واچوله هغه زما د زوی په نامه باندې ووتله. نو له همدې امله زما زوی په بدر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شو او هلته په شهادت ورسیده.
حضرت ابو سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي په هماغه شپه مې هغه په ډیر غوره حالت کې په خوب کې ولید. هغه په جنت کې د میوو او د ویالو ترمنځ ګرځېده را ګرځېده او ویلي الله رب العزت چې راسره د څه شي وعده کړې وه هغه مې ترلاسه کړه. یعنی کومه وعده چې الله رب العزت د هغو کسانو سره کړې چې هغوی د الله رب العزت په لاره کې د الله د دین د اوچتوالي لپاره جنګیږي او بیا په شهادت رسیږي، هغه وعده الله رب العزت چې موږ سره کړې وه هغه موږ بیا موندله. حضرت ابو سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي تر دې وروسته له ما سره هم په جنت کې د خپل زوی د ملګرتیا تلوسه پیدا شوه چې زه به څنګه او په کومه طریقه باندې د خپل زوی سره په جنت کې کیږم. که څه هم چې دا مهال مې عمر ډیر شوی او هډوکې مې نرم شوي وو، خو زه د خپل رب ملاقات ته ډیر په تلوسه کې وم. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغلم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ویلې ای د الله رسوله الله رب العزت ته دعا وکړئ چې شهادت را په برخه کړي او زه هم په جنت کې له سعد رضی الله تعالی عنه سره چې زما زوی دی ملګری شم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته د شهادت دعا وکړه. هماغه و چې حضرت ابو سعد رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نورو صحابه و کرامو د احد په جګړه کې ګډون کوي او هلته د خپل بهادری او شجاعت ورښیي، په پای کې په شهادت رسیږي، الله رب العزت جنت ته بیایي. د دوی په زړه کې د دین تلوسه وه، د دوی په زړه کې د الله رب العزت رضا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا پرته وه، د دنیا مینه اصلا نه وه. نو هغو کورنیو ته زه ډاډ او اطمینان ورکوم که ستاسو بچیان دي، که ستاسو پلرونه دي، یا خویندو ته دا وایم که ستاسو خاوندان دي د الله رب العزت په لاره کې په شهادت رسیدلی دي، دوی به الله رب العزت جنت ته بیایي او انشاء الله چې د الله په حضور کې به د ستاسو شفاعت هم وکړي. تاسو صبر وکړئ، تاسو د الله په فیصله او د الله رب العزت په قدر باندې راضي شئ. دا حالتونه به تل لپاره نه وي. انشاء الله دا کفر او د اسلام دښمنان به سر ټیټي سترګې ښکته د دې مظلوم ملت تر مخه ولاړ وي او بیا به شرمېدلی وي، څه به ویلی هم نشي. نن ورځ موږ وینو چې د دې ظالمانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي. په هر ځای کې په مسلمانانو باندې ظلم او وحشت روان دی. سپینګیري وژل کیږي، تورسرې وژل کیږي، ماشومان وژل کیږي، ځوانان وژل کیږي. د دوی دښمني د دین او د اسلام سره ده، خو الله دې موږ ته صبر راکړي. الله دې زموږ عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي. د دې ټولو بدله موږ د الله رب العزت نه په آخرت کې غواړو او د الله رب العزت په فیصله باندې موږ راضي یاستو. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، هغه جنتي صحابه چې نومونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ذکر شوي نه دي، اما هغوی ته د جنت زیری ورکړی. خطیب ابوالفضل په خپل سند سره له ابو داود طیالسي رحمه الله نه، هغه له شعبه نه او هغه له معاویه بن قره نه روایت کوي چې ویې فرمایل یو سړی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته راغی، یو کوچنی زوی هم ورسره و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته کیناست. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل آیا ته له ده سره مینه لرې؟ هغه پلار ورته وایي هو ای د الله رسوله ډیره مینه ورسره لرم. څه موده وروسته هغه کوچنی هلک وفات شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته وویل داسې ښکاري چې غمجن یې.
هغه ویلې هو غمجن یم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله رب العزت به دې جنت ته داخل کړي، ستا لپاره به څومره د خوشحالي ځای وي چې ستا هغه زوی درته د جنت دروازه پرانیزي. آیا ته دا غواړې؟ هغه ورته وی هو ولې نه ای د الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ته انشاء الله همداسې. نو دا مبارک صحابي د خپل کوچني زوی په مړینه باندې صبر کوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د جنت زیری ورکوي. الله دې موږ د صابرینو په ټولۍ کې حساب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ډېر بختور دی چې د یار تر کلیزې نه مدینه کور دی د جانان جانان خدای مه دیدار غواړم کور دی د جانان جانان خدای مه دیدار غواړم ډېر بختور دی چې د یار تر کلیزې نه مدینه کور دی د جانان جانان خدای مه دیدار غواړم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. امام بیهقي رحمه الله له شداد بن هادي رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی چې فرمایي چې له بانډچیانو نه او د عربیانو نه یو کس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته راغی، ایمان یې راوړ او له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه. بیا یې وفرمایي زه هم له تاسې سره جهاد ته ځم. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته د هغه په اړه وصیت وکړ. کله چې د خیبر غنیمتونه ویشل کېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هم پکې برخه بیله کړه. دا سړی چې د صحابه و کرامو رضی الله عنهم خواته راغی نو هغوی ورته د غنیمت برخه ورکړه. هغه وپوښتل دا څه شی دی؟ صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ورته وویل دا د غنیمت په مال کې ستا برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لپاره بیله کړې ده. هغه وویل ما خو د دې لپاره له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت نه دی کړی چې مال ترلاسه کړم، بلکې د دې لپاره مې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی چې په ستوني په غشي ولګېږم، شهید شم او بیا جنت ته ولاړ شم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورورسېدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ته له الله جل جلاله سره رښتینی وې نو الله رب العزت به هم ستا هیله پوره کړي. تر دې وروسته هغه سړی د جګړې ډګر ته ننوت او په هماغه ځای په غشي ولګېد چې ویلي و چې زه په ستوني په غشي ولګېږم، هماغه ځای کې په غشي لګېږي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم د دې مړی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خواته راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغوی نه وپوښتل آیا دا هماغه دی؟ صحابه و کرامو رضی الله عنهم وویل هو هماغه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا له الله رب العزت سره رښتینی و نو الله رب العزت هم رښتینولي تایید کړه. بیا په خپلو مبارکو لاسونو هغه ته کفن ور واغوست، د جنازې لمونځ یې پرې وکړه او په جهر سئ دا دعا ورته وکړه اللهم هذا عبدک خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهید. ای الله دا ستا بنده دی، ستا په لاره کې اوت او شهید شو او زه پر دې خبره ګواه یم. دا سړی په خپل جهاد کې مخلص و او خپله خبره یې رښتینې ثابته کړه. له الله رب العزت سره چې کومه ژمنه کړې وه هغه یې پوره کړه او الله رب العزت هم شهادت ور په برخه که، ځکه چې الله جل جلاله یوازې هغه عمل قبلوي چې خالص او د هغه رضا لپاره وي. کوم عملونه چې د الله د رضا لپاره نه وي هغه الله کله هم نه قبلوي، هغه نیست و نابود دي. په ابو داود او نسایی کې
له ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې وی فرمایل یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او ویل ان الله لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی به وجهه. الله رب العزت په عملونو کې هغه عمل قبلوي چې خالص د الله رضا لپاره وي او په هغه عمل کې د الله رب العزت رضا ولټول شي. بیا ترې پوښتنه وشوه که یو سړی د دې لپاره جهاد کوي چې اجر او نوم دواړه ترلاسه کړي نو د هغه لپاره څه دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د هغه لپاره هیڅ هم نشته. هغه سړي 3 ځله خپله خبره تکرار کړه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم هر ځل ورته فرمایل د هغه لپاره هیڅ هم نشته او بیا یې وفرمیل یوازې او یوازې الله هغه عمل قبلوي چې خالص او د هغه د رضا لپاره ترسره شوی وي. قدرمنو اوریدونکو، که مونځ کوئ، که خیرات ورکوئ، که زکات ورکوئ، که جهاد کوئ، ستاسو د په دې کې یوازینی هدف د الله رب العزت رضا وي. ځکه چې د ستاسو په عمل کې اخلاص وي او د الله رضا وي، الله هغه قبلوي. کنې ستړي به وئ او ستاسو لپاره به بیا کم اجر نه وي. همدارنګه بل صحابي دی چې هغه سورة الاخلاص قل هو الله سره مینه لري او د سورة اخلاص مینه هغه جنت ته داخلوي. رسول الله د جنت زیری ورکوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د قرآن کریم ټول سورتونه او آیتونه خورا ډیر فضیلت لري، خو ځینې سورتونه او آیتونه یې ځانګړی مقام او فضیلت لري. د حدیثو په کتابونو کې د ځینو سورتونو لپاره ځانګړي بابونه ټاکل شوي دي او له همدې ډول سورتونو له ډلې نه یو هم سورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یو سړی راغی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلې یا رسول الله انی احبها فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان حبها ادخلک الجنه. د الله رسوله زه له قل هو الله احد صورت سره مینه لرم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمی بې شکه چې د دې صورت مینې ته جنت ته داخل کړي. مینه ورسره لرم همیشې وایم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې د دې مینې ته جنت ته داخل کړي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سورت اخلاص د قرآن کریم 3مه حصه ده. او په بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابو کرامو نه وپوښتل ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلة قیل یا رسول الله ومن یطیق ذلک قال اقرأوا قل هو الله احد. رسول الله وایي آیا په تاسې کې یو څوک هره شپه د قرآن 3مه حصه نشي تلاوت کولی؟ صحابه و کرامو وویل ای د الله رسوله څوک به وي چې هره شپه دا کار وکړی شي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل قل هو الله احد لولئ. دا داسې دی لکه چې تاسو د قرآن کریم 3مه حصه لوستي وي. حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو سړي د شپې پر مهال له یو کس نه واورېدل چې قل هو الله احد څو ځله تلاوت کوه. نو چې سهار شه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې د هغه سړي قیصه وکړه په داسې حال کې چې د هغه کس دا کار ورته وړوکی ښکاره کېده. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي نفسی بیده انها لتعدل ثلث القرآن. پر هغه ذات قسم چې زما روح په واک کې دی دا صورت د قرآن 3مه برخه ده. نو دا مبارک صحابي صورت اخلاص سره مینه لري او الله رب العزت د دې مینې په وجې سره دا جنت ته داخلوي. الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې هم د قرآن مینې ته ځای ورکړي او زموږ عملونه دې الله رب العزت خپل رضا دپاره وګرځوي تر څو چې خپل رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خدای مه یادېدم غواړم پوخه اخلاص حاجانو ورشئ مدینه کور د
خدای نه دیدار غواړم کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم په ادب ستړي کړی حرم کې قدمونه مدینه کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم ډېر بختور دی چې د یار تر کلیزې نه مدینه کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم د سمبول مو قربانای دی مدینه کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم دا آزاد شیراز به بیا رامیږو نه مدینه کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم کور دی د جانان جانان خدای نه دیدار غواړم ډېر بختور دی چې